پر پاکستاني ځواکونو د ټي ټي پي د حملو تازه جزئیات. آیا ټي ټي پي د پی ټي ایم غچ له پاکستان اخلي؟ جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د تحریک طالبان پاکستان ډلې ټي ټي پي ادعا کړې چې د تیر سپټمبر میاشتې په ترڅ کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د 102 بریدونو له امله 130 کسان وژلي او 109 تنه نور ټپیان کړي دي. په هغې خبرپاڼه کې چې دغې ډلې رسنیو ته استولې او یوه کاپي افغانستان انټرنیشنل پښتو ته هم رسېدلې ویل شوي چې دغه بریدونه د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سویلي پنجاب په صوبو کې ترسره شوي دي. په خبرپاڼه کې دغه بریدونه لایزري، د خرپ او ترپ کمیونه یعنې څو لاسي بمونه، یرغلیز، ځوابي، هدفي او د توغندیزو بریدونو په بڼو یاد شوي دي. د خبرپاڼې له مخې د دغو بریدونو ډیری د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په صوبو کې شوي دي، خو د پنجاب په میانوالي او لاهور کې یوازې د 2 بریدونو ادعا شوې ده. خبرپاڼه دارنګه لیکي چې د دغو بریدونو له امله د پوځ، پولیسو، استخباراتو، اف سی او امنیتي کمپنیو ادارې اغېزمنې کړي دي. د خبرپاڼې په وروستۍ برخه کې د پوځ او پولیسو د کشفي کمرو، پوځي وسایطو، ډرون کمرو، پوځي ودانیو او نورو پوځي مهماتو د ویجاړېدو خبره هم شوې او دا هم ویل شوي چې زیاته اندازه وسلې او مهمات هم د دغې ډلې د وسلوالو لاسته ورغلي دي. که څه هم چې تر اوسه د پاکستان پوځ او نورو امنیتي ادارو د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تېره میاشت کې دغو ادارو د ټي ټي پي له خوا د ترسره شوو بریدونو او د امنیتي ځواکونو د غبرګون په اړه وخت ناوخت خبرپاڼې هم خپرې کړې دي. یو شمېر شنونکي وایي پاکستانی ریاست پر پی ټي ایم او پښتنو وحشیانه ظلمونه کوي، خو ښکاري چې ټي ټي پي یې غچ اخلي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.